سلامونه او احترامات مو منئ د کابل ټکی کام کتونکو ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. طالبانو په بادغیس او فاریاب ولایتو کې 53 تنه نور حکومتي عسكر خوشي کړي دي. طالبان وايي لغمان کې شاوخوا 50 عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې او 14 ټانګونه یې ویجاړ کړي دي. د کابل ادارې ملي امنیت د سویلي اسیا لپاره د داعشي ملیشو مشر ابو عمر الخراساني نیولی دی. د جرمنو نړیواله محکمه افغانستان کې د امریکا او کابل ادارې جنگي جنایات څیړي. یو شمیر معتبرو سرچینو خبر ورکړی چې د ارګ او سپیدار ترمنځ په ګډ حکومت موافقه شوې او ژر به د رسمي مراسمو په ترڅ کې اعلان شي. ایران پر خپله یو نظامي کښتۍ ډزې کړي چې لسګونه کسان یې پکې وژلي دي. امریکایي پروفیسر چامسکي وایي د کورونا له کبله د زرګونه مړه شویو امریکایانو پړه د ټرمپ د بې کفایتۍ له کبله د ده پر غاړه ده. د خبرونو پای.